په کندهار کې الهام ادبي بهیر د لیکوال او فرهنګي شخصیت حاجي ظاهر جان څرک د ادبي او فرهنګي هڅو د ستاینې غونډه ولمانځل. په غونډه کې د کندهار لیکوالو، شاعرانو، فرهنګپالو او کندهار پوهنتون استادانو هم ونډه درلوده چې د حاجي ظاهر جان څرک پر شخصیت، لیکوالۍ او فعالیت یې ویناوې وکړې. زموږ نن غونډه د یوه وتلي شخصیت چې هغه د زموږ د پخواني لوړو انسانانو یو بېلګه ده، یو مثال دی چې په خپله د جامعې د عمق څخه راولاړېږي چې هغه ظاهر جان څرک و. د هغه په باره کې موږ دغسې په ارزښت غونډه ونیوله چې پخوا به دغه غونډې رسمي شکل درلودی، مګر نن موږ دا غونډه په خپله د ادیبانو، شاعرانو او فرهنګیانو د عمق څخه یو څوک یو ګل را پیدا کړي چې هغه و جامعې ته د یو سمبول په حیث باندې وښیل شي. د دغسې درنو غونډو جوړېدل د دغسې درنو شخصیتو په اړه باندې و ټولنې ته، خصوصا د اوسنیو ځوانانو ته تر ټولو لوی پیغام دا دی چې زموږ په ټولنه کې ډېر حقدار او قدرمن شخصیتونه شته. د هغو پیژندنه او د هغو قدرداني کول دا د ټولنې د هر غړي او خصوصا بیا د ځوانانو یو مکلفیت دی چې باید ترسره شي. زموږ دا ټولنه سره پاشلې ده، نو د بیا ګنډلو دپاره د دې ټولنې موږ خصوصا د دغسې درنو شخصیتو پر ژوند باندې بحث کول، د دوی مختلف اړخونه راخیستل، دا به زموږ د ځوانانو د راتلونکي روزنې دپاره ډېر ګټور او اغېزمن پرېوځي. حاجي ظاهر جان څرک د غونډې له تنظیم کوونکو څخه د مننې پر څنګ ځوان کهول ته د زده کړې او مطالعې پیغام وړاندې کوي. زه خو د دې خلکو قربانۍ وایم، کورې ودان مشکور یم چې زما ستاینه یې وکړله او دا فرهنګ به عام سي په ټولنه کې چې د ژوندي اشخاصو ستاینه وسي. که څوم زه د دې لیاقت نه لرم، اما له دې کور ودان نو دا یو شاعرانه محفل دی. نو زما د دوی څه دا خواهش دی چې د علم تعلیم په باب ډېر کوښښ وکړي، خصوصا ځوانان د علم لاره پرې نږدي او زموږ د کلاسیکو شاعرانو آثار ولولي، لکه بشر خان خټک و، رحمان بابا و، کاظم شیدا و او حنان بارکزی او زموږ د اوسني د معاصرو لیکوالانو خصوصا لکه حبیبي صاحب، استاد رشاد صاحب، بینوا صاحب، ګل پاچا الفت، د دې اثار ټول ووایي، نو د دوی په سویه به ډېر لوړې کړي او د دوی پر تعلیم ترې به ډېر مثبت تاثیر واچوي. نو دا زما پیغام دی چې ځوانان باید یې ملاتړ وکړي. د الهام ادبي بهیر مشر حیات خان همت د دغې غونډې د لمانځنې هدف داسې څرګند کړ. د دې غونډې څخه مو دوه هدف وه. یو هدف مو دغه دی چې دغه بیکار او نامنلی دود مو مات کړی وي او خپلو قدرونو او ویاړونو ته مو په خپل ژوند قدر ورکړي او مینه مو ورکړې وي. دویم هدف مو دغه دی چې دغسې ګمنام او پټ خلک ټولنې ته راوړاندې کړو، تر څو خلک له دوی د کتابونو، خاطراتو او له دوی د کاردګیو خبر سي او ګټه ترې واخلي. حاجي ظاهر جان څرک چې څو لیکلي اثار لري، د ګڼو نورو لیکوالو اثار یې هم په خپل شخصي لګښت چاپ کړي او د اجتماعي خیر ښېګڼې چارو ته هم ژمن سړی دی.